السلام علیکم ahmadofficial یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته بخیر راغلی دوستانو. شیخ محمد بن راشد المکتوم کم چې د ولسمشر مرستیال لومړی وزیر او د دوبۍ شاهزاده دی د امر وکړو کم چا چې ویزیټ ویزې ختمیږي دوی ته د یو میاشت نور وخت بدون د کوم فیس څخه ورکړی شي. دغه معلومات په خلیج ټایم، ګلف نیوز او د دوبۍ جوازاتو په خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې خبر راغلی دي. کم چې شیخ محمد بن راشد المکتوم امر کړی دی چې اوس کم څوک متحده عرب اماراتو کې په ویزیټ باندې دي، اوس د دوی دغه ویزې ختمېدونکي دي، نو د دوی لپاره به یو میاشت نوره وخت هم ورکړی شي بغیر د کوم فیس څخه. د دې باره کې چې نن ما د دوبۍ جوازاتو کسټمر کیر څانګې سره خبرې کولې، نو دوی راته ویل چې موږ ته ویل شوي دي خو تر اوسه پورې دغه په رسمي ډول نه دي شروع شوي. نو امکان دی ولري چې په راتلونکو ورځو کې کم چا چې ویزیټ ویزې ختمېږي دوی لپاره یو میاشت په اتوماتیک ډول اضافه شي. دغه باره کې تر اوسه پورې لا زیات معلومات نه دي خپاره شوي، خو دغه ویزو خاوندانو ته وخت د دې له وجې ورکوی کېږي چې اوسني وختونو کې ځینو ملکونو پروازونه بند کړي دي. نو همدې له وجې شیخ محمد بن راشد المکتوم امر ورکړ چې کوم څوک اماراتو کې په ویزیټ باندې دي دوی ته یو میاشت نوره وخت بغیر د کوم فیس څخه ورکوي. نو کوم ملګري چې اوس مهال متحده عرب اماراتو کې په ویزیټ باندې دي او د دوی ویزې ختمېدونکي دي، تاسو سر له سبا څخه خپل ویزې سیستم کې چیک کوئ چې تاسو ته د وخت اضافه شوی او که نه. که دې باره کې لا زیات معلومات راتلل نو تاسو هغې لپاره ahmadofficial یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ. زه کوشش کوم چې تاسو په وخت خبر کړم. دلته دوستانو زیات شمېر میسیجونه ماته د ویزیټ ویزو خلاصولو باره کې راځي. کم څوک وایي چې ما یو پوسټ ولیدو چې ویزیټ ویزې خلاصې شوي دي، څوک څه وایي او څوک څه وایي. دوستانو تر اوسه پورې ما سره چې کوم معلومات دي او زه چې فلحال کومو کمپنیو سره کار کوم، نو د هغو کمپنیانو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې په نارمل ډول نه افغانستان ته ویزیټ ویزې خلاصې شوي دي، نه پاکستان ته. صرف په اوسني وخت کې د فیملي ویزیټ ویزه کیږي او ورسره که یوازې خزینې هغې لپاره ویزیټ ویزه کیږي. خزینه دپاره ډیر زر کیږي، هغه په 2-3 ساعتونو کې راځي، خو کوم چې فیملي لپاره ویزیټ ویزې اپلای کیږي هغه د 10 کاري ورځو څخه واخله تر 15 کاري ورځو پورې وخت اخلي. نو که چیرې کوم څوک د فیمیل لپاره ویزیټ ویزه غواړئ تاسو کولی شئ چې موږ سره په همدغه واتساپ شمېره اړیکه ونیسئ. نور نه علاوه وکړئ چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو ahmadofficial یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ. زه به کوشش کوم چې تاسو ته داسې معلومات په وخت خپاره کړم. که چیرې ahmadofficial یوټیوب چینل ته نوي وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که ahmadofficial فیسبوک پاڼې ته نوي وئ دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. نو په الله سپارم. د الله په امان.